پښتنو څه در باندې شوي دي دا نوم دی. نو بس دا زما په ژوند کې پیله ځل په دې 28 سال کې دا چینج کریکټر دی د ګونګا. د دې نه علاوه ما ټول ویلن کړي هغه. نو محمد حسین ډېر ښه انسان دی او ډېر ملنګ سړی دی. بس هم ځکه زمونږ غوندې او موږ د هغه غوندې. نو د محمد حسین غوندې ویلن به زه ویم اړوو نه، خو د ویلن نه بغیر ما هېڅ هم نه دي کړي تر اوسه پورې. او زما دا شکل داسې دی چې دا نه هیرو سره جوړېږي او نه کامیډي سره جوړېږي. د ویلن نه بغیر نه جوړېږي او ویلن کریکټر زه کوم. السلام علیکم، زه یم یار حسین سواتی. زه د پبو سره خوا کې بانډه نبي کلي کې اوسېږم او زه خپل ځاني چې دی نو بس دا به ووایم چې زمونږ د شو بزنس سره ډېر زیات شوق و تعلق و او نو بس دې ته راغلي او خپل کار کوو لګیو خو په شوق سره. یاره لومبې خو زما پی ټي وي نه شوی دغه جنجانیان یو ډرامه وه بېوزله، هغې کې ډاکټر نیاز علي و او غالبا د شوکت صاحب ډرامه وه. هغه مونږ پی ټي وي نه پیل هغه کړې وه. د یې نه پس بیا زه داسې خیر ډېرو ډرامو ته خو نه تلم. بیا زما تعلق ختم شو بزنس سره. بیا د یې نه پس زه پېښور ته تللی وم او پېښور کې زمونږ یو فلم و چې هغه ما کتلی وم. د یې نه پس بیا زه شو بزنس ته پوخ راغم. نه بس دا خو زما یو شوق دی د بچپن نه. دا ما به اچولي نو دا څه ګندګیرۍ ته ما نه دي اچولي او زه خپل ځاني چې دی نو که خپل هم چې ته ځم راځم دا زما په غاړه. بس هغه دغه خبره چې خاکساري وایي د الله پاک هم ډېره خوښوي نو مونږ ملنګان یو خاکساریان یو. بس نه جي بس زما خو صرف د ویلن کریکټر دی او ویلن کریکټر ښه شوق سره کوم. که څوک مې موالي هغه سره خپل هغه کریکټر سره خپل پوره انصاف کوم او هغه کریکټر ښه صحیح کوم. د ویلن نه بغیر ما هېڅ هم نه دي کړي تر اوسه پورې. او زما دا شکل داسې دی چې دا نه هیرو سره جوړېږي او نه کامیډي سره جوړېږي. د ویلن نه بغیر نه جوړېږي او ویلن کریکټر زه کوم. نو داسې خو ما ډېرې کړي دي او اوس چې دی نو یو چینج کریکټر ما کړی دی د ګونګا او د هغې خیر د ډرامې پښتنو څه در باندې شوي دي دا نوم دی. نو بس دا زما په ژوند کې پیله ځل په دې 28 سال کې دا چینج کریکټر دی د ګونګا. د دې نه علاوه ما ټول ویلن کړي هغه په 2015 کې ما طارق جمال د کویټې دغه هغه سره زه تللی وم ISPR فلم ته. نو پای کې مونږ کار کړی و د اردو فلم و بدله په انګلیش کې دی ریونج ISPR فلم و جمال شاه سره ډایرکټر و هغه پروډوسر هم و. او د دې نه علاوه ما فلمونه هم کړي دي. فلمونه هم تقریبا داسې 13-14 فلمونه مې هم کړي دي او ډرامې خو مې ډېرې کړي دي چې د خیبر دپاره CD دپاره. فلم کې شاهد سره هم شوي دي، ارباز سره هم شوي دي. ارباز سره یو نسیم خان دی الله پاک وبخي د هغه یو فلم و شغلې پای کې زما ډېر ښه کریکټر و. نو هغې کې ارباز هم و، محمد حسین هم او جهانګیر هم و پکې. ډېر ښه کاسټ و پکې هغې کې. نو هغې کې زما ډېر ښه کریکټر و جي. محمد حسین خو داسې حساب دی چې ډېر ښه سوال دی وکړو. محمد حسین داسې دی لکه زمونږ ورور او ډېر ښه ګپ شپ دی ورسره. دلته به هم راتلو، موږ به هم ورتلو او اوس هم ورځو. نو محمد حسین ډېر ښه انسان دی او ډېر ملنګ سړی دی. بس هم ځکه زمونږ غوندې او موږ د هغه غوندې. نو د محمد حسین غوندې ویلن به زه ویم اړوو نه، خو بس کاش چې هغه لکه دا نشو نه لږ ځان ساتلی نو لږ به خو نو د هغه غوندې ویلن به اړوو نه. زه دا ویم یاره دواړه په خپل ځای ښه دي. شاید په خپل ځای ښه دی او ارباز په خپل ځای دی. ارباز چې دی نو دا ایجوکیټ اکټر دی لکه ښه ینګ او شاید په خپل ځای ښه روان دی. او یوټیوب له کار کوو. یوټیوب هم هغه چې نوي نوي هلکان نو ډېر نه ځو ورسره ځکه چې د هغې هغه ډرامې هم دی د خدای الله پاک وبخي نو هغه داسې ډرامې دي چې هغه په
په سر به هم نه پوهېږي او په هغه دغه خبره پښتو کې چې په لکۍ به هم نه پوهېږي بس اخوا دې خوا راغونډ شوي په حجرو دې ګرځئ نو بس ډېر خوند هم نه راکوي دې نوي هلکانو سره چې اکټران وي خپل او صحیح ډرامه وي نو بیا ډېر خوند کوي جي نو خو زه خو خپل ځاني دا میسج ورکوم د پښتنو ورونو ته چې نن سبا ډېر خراب وخت راغلی دی خپل بچي بیټی مه پرېږدئ مه د کوره بهر حالات ډېر خراب دی ځکه چې دا نشې تماشې شروع دي کور په کور کوڅو په کوڅو نو خپل بچي لږ سړی چې کنټرول کې وساتي نو ښه ده ځکه چې ایس راوتي دي داسې نور څه بلا بتر راوتي دي هلکان ډېر په دې وجه خراب شو چې دا کم مشران دي که نه نن سبا نو دی د دې وړو مخکې هم نشې کوي او سیرګټ هم ډکوي او نشې هم کوي نو د دې وجې زه دغه خلکو ته دا سوال کوم چې د دې وړو په مخ کې دا شیزونه مه کوئ مهرباني وکئ او لږ سیټ ته خیر ده که تاسو څکئ نو خو سیټ ته یې څکئ خو د دې وړو مخکې مه څکئ سبا د دې مور او پلار چې کوم امیدونه د دې ماشومانو نه وي نو هغه خاورو سره خاورو شي ډېره مهرباني او په خپلو بچو خیال ساتئ الله مو خوشحال ساته او آباد